دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والسحر جادو نه ځان وساتئ. جادو نه الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصي. جادو انسان د څه نه خلاصي؟ د ایمان نه خلاصي. کم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې پې وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساتئ. او دا جادو خلک دا ډېر نن سبا عام شوی دی. ګورئ ډېر زیات عام شوی دی. کوونکي هم ډېر دي او چې چا لځي هغه ورلم کوي. د خلکو هم بل کار رخصه په جادو کوډو منترو پسې ګرځي. او داسې خلک هم شته چې نو سره د خپل ایمان فکر شته نو سره د بل انسان د ایمان فکر شته. ځکه جادو کوونکی څوک چې ورته دا جادو لیکي او چا د پاره چې کېږي دا دواړه د ایمان نه خلاص دي. دواړه د ایمان نه خلاص دي. اگر چې نوم پې د مولا پروت وي د مولا که نه خو چې کوډې منترې کوي نو د ایمان نه خلاص دی. جادو کوونکی د ایمان نه خلاص دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ځان د جادو نه وساتئ. اصل په دې منځ کې راته یو خبره د جادو پر د حدیث مبارک کې رایت شو. الله ما دا دومره علاج وکړو خو زه په علاجونو ګورې نه یم ټیک شوی. ما خپلې دوايانې ختمې کړې. زه ناامیده شوم د ډاکټرانو نه. دوایي خوره اثر نه کوي. دوایي خوره اثر نه کوي. ختمه به شوه. هېڅ په حساب پوه نه شوم. اسلام آباد ته چې لاړم د هغې ځای ډاکټرانو دوایي راکړه. هغه مې وخوړه. زره بره پې مې اوس چېرته لاړ شم. تا خو راته خلکو دا غټ هسپتال خو دې ته خو هم لاړم بل چېرته لاړ شم. کور به راته چې کله دا خبره وکړه ځان له سخت مخ کوه. ما له په دې خبره ډېره سخته غوسه راغله. سخته غوسه به راته بیا راته یارې نه چا ویلې کور کې نه شو چې ځان له سخت کوه. څه چل دی ولې خو بیمار یم ډاکټر به راله علاج وکړي که نه نو ما باندې ما په وهم فکر کې هم داسې نه یو خبره ته کوم. د شپې د شپې مې خوب ولید سهار ټایم ته خوب وینم هم یو تن راشي اوس چهره یې رانه یېره د مخ یې رانه یېر دی او ما المار دی ورسره په لاس کې په داسې موټي کې نیولی دی. ما ته یې راکړي چې مولانا صاحب دا واله ما هغه مار زه واخلم خو چې واخلم هغه مار زما په موټي کې نه راځي. اوس هغه په موټي کې نیولی و چې زه په موټي کې اخلم زما په موټي کې نه راځي. نو مې دا مار زه واخلم نو زه په دې دوو ګوتو کې داسې ونیسم. زما په موټي کې نه راځي نو دې دوو ګوتو کې داسې ونیسم. مې چې ونیسم دا مار داسې تاو شي د شا غاړې او راشي خاص ماله په دې سټ کې ټک راکړي. شا غاړې په دې سټ ټک راکړي چې راکړي. اوس زه په دې خوب کې وم چې ماله ټک راکړي. زه په دې خوب کې وم اله دا خو جادو دا خو جادو. زه پوه نه شوم چې ما د دنه واغستم. خو دومره تیز جادو دی چې دا خو زما په طاقت کې نه دی. ځکه د هغه په لاس کې راته زما په لاس کې نه راځي. نو دا خو زما د وس نه بار دی. خوب مې داسې ولیدو په دې کې مې فوراً سترګې وغړېدې. راپاڅېدم مونځ مې وکړو. چې مونځ مې وکړو چې داسې سهار ټایم شو کور ویم یاره ما لږ یو کاغذ راکړه یو مارکر را لکه څه کمې څه ساختونه لیکم. وایي خیر خو دی ولې مې خیر نه دی که لږ ساختونه لیکم ځان نه. هغه ساختونه چې مې شروع کړه دلته مدرسه کې راله طالباتو ساختونه ولیکل ختمونه وشو. یقین په الله وکړه یو ګولۍ ته ضرورت هم بیا راغلی. زه په خپله پوهېږم ما ته سر سړی وایي لاړ شم معاینه دوباره وکړو که عمر که صبر وکړه چې زه په دې خپل حساب لږ پوه شم. زه ښه کېدو ته روان یم الحمدلله. دوایانې ما یو نیمه میاشت وخوړلې خو زه ذره بره فرق نه یم پوهېدلی. ذره فرق الټه به ورو سیوا کېدم. تاسو ته پته ده لومبه ورځ کې مې یو دوه خبرې کولې وروسته مې بیا یو هم نه شو کولی. بیا مې صرف اشارې کولې. او چې اخکه د ساختونو اوبه مې شروع کړې الحمدلله ثم الحمدلله ډېر ښه یم او روان یم ښه کېدو ته. اوس هم زه چې ماستان سملم د ساختونو بس کم ماته جګ کې پراته دا کوډې منترې دا خو ما خوب لیدلی. خوب خو څه دلیل نه دی ته څه خبرې چې په خوب باندې ته یو خبره ثابت کړې. دا خو یو خبره منخله راله که نه. بس یو خبره کومه موږ د شیشو هغه دغه شروع کړی و بیا پکې زه بیمار شوم چې خبرې مې نه شوې کولی نو بیا به ما شیشې څه اخیستې وې او څه مې به کړي وو. نه خبره رانه لږه لیټ شوله خو پیسې حقیقت دا د موږ سره لږې وي. څه 2.5 لاک روپۍ دي. نو په 2.5 لاک روپو باندې سیسټم کېږي خو تش د ورځې کېږي. نو په جومات کې خو زیات ضرورت
د شپې دی، د ماښام مونځ په تیاره کې دی، د ماسخوتن مونځ په تیاره کې دی، د سهار مونځ په تیاره کې دی، خو ماسپښین او مازدیګر دغه دوه مونځونه په رڼا کې دي. نو موږ ته خو زیات ضرورت دی چې د شپې راته رڼا م یا پنکه راته م لګېدلي، داسې لکه داسې نه ده. نو مشوره پکې ښه تاسو سره داسې مشوره کومه نو په دې 2.5 لک روپۍ باندې صرف د ورځې سیسټم کېږي، ښه ښکلی غټ پې کېږي، خو د ورځې به وي نو دغه دوه مونځونو کې د شپې به موږ ته استوره تیاره وي. نو اندازتاً 1.5 لک روپۍ کمې کوي چې دا لاک پوره شي. نو دکاندار سره په دې 500,000 کې بیا هم زه وایم چې در به کو ځه لږې لږې به جمع کېږي در به کو، خو چې کم از کم لاک خو پکې ورکو که نه، نو چې دا 1.5 لک روپۍ راشي نو زمونږ پې پوره سیسټم د جومات کېږي، هایبریډ سیسټم. ټیک ده، د شپې به هم پنکه لګېدلي، د ورځې به هم لګېدلي، سهار به هم رڼای، ماښام به هم رڼای. څه 2.5 لک روپۍ شوي دي، نو چې 1.5 لک روپۍ پسې شي نو غالبا 4 لک روپۍ شوي، 3 لک شي، 4 لک روپۍ شو. یاره زه هم چې دا 3.5 پوره کړو په 50,000 کې به زه دکاندار سره ګورم دا به هم بیا زه یو ځای نه دغه کړم. نو لاک روپۍ موږ ته سخت ضرورت دی دې ټایم کې. زما په خیال چې تاسو مخلي والا دغه وکړئ، لاک روپۍ څه شی دی؟ نو ما لږ صبر دې ته کړی دی، بله ورځ راته کس وي څه چل کوم نه کوم ورکه زه انتظار کوم کو د لاک روپو الله څه بندوبست وکړو نو د هایبریډ سیسټم به وکړو، ځکه چې په لږو روپو باندې دا څیز رانه پاتې کېږي. نو د چا چې هم د وسه څه کېږي، د چا چې هم د وسه څه کېږي، 10,000 روپۍ، 60,000 روپۍ، 15,000 روپۍ، 2,000 روپۍ، 1,000 روپۍ، د وسه خو دوره کېږي د چا که نه. یو سړی په تنخواه کې 1,000 روپۍ وباسي څه چل به وشي، ټیک شو که نه. نو چې دا لاک روپۍ موږ پوره کړو او زمونږ الحمدلله د ټولو کورونو څه کسان په بار ملکونو کې دي، د هر یو کور نه یو تنه 2 تنه په بار ملک کې دي که نه. نه هغې ځای پیسه درنه ده، نو خو چې لږې لږې راولېږي نو دلته به زمونږ کافي کار کېږي. نو دا زه یو څو ورځې صبر کوم، تاسو د دې ضرور بندوبست وکئ، ما سره رابطه وکئ، بیا صحیح شو. د جومات دا چانده خو زمونږ کېږي، په دې کې خو د جومات بیل هم دی، هر څه دي، په دې کې خو داسې درانه کارونه مونږ نشو کولی. نو به هر حال انشاءالله زمونږ د جومات سیسټم به بالکل کمپلیټ پوره سیسټم به وشي چې دغه 1 لک روپۍ راټول شي. نو کسان محنت وکئ، بار چې څه کسان دی هغې ته وینا وکئ، ټیک ده. الله دې موږ له اجر راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.